لایل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 92مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 21 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم دی په شپه کله چې هغه خورش او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړی دي. په حقیقت کې ستاسو کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چا چې د خدای په لار کې شتمنی ورکړه او د خدای له نافرمانی نه پرهیز وکړ او نیکی رښتینه کړه نو د هغه لار به د هوسا ځای یعنی جنت ته تیار کړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. او چا چې بخیلی وکړه او خپل خدای نه بې پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته به موږ د سختیا سره یعنی دوزخ ته لار آسانه کړو. وما يغني عنه ماله إذا تردى. او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درو خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباشي. إن علينا للهدى. بشک د دلار خودل پر مونږ دي. وإن لنا للآخرة والأولى. او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا مونږ څښتن یو. فأنذرتكم نارا تلظى. نو ما تاسو ته خبر درکړای دی لمبو وهون کی اور نه. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. په هغه کې نسوځي مګر هغه ډیر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغ نسبت وکړي او مخ واړوي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. او له هغه نه په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لار کې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. پر هغه باندې د هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې د پاره دا کار کوي او مروبه هغه ترې نه خوشاله شي.